د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ په ماړم د کندوز رادیو څخه د دې سات تازه او مهمو وروستۍ خبرونو ته نن دوشنبه د جوزا یا د غبرګول د میاشتې 21مه د 2023 میلادي کال د جون د میاشتې 10 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سایل وړاندې کوم. خو په ساري کې هم د سو مهمو خبرونو سرټکی. ازبکستاني سوداګر په هیواد کې پانګونې ته چمتووالی ښودلی دی. له پلخمري څخه تر ارغندې پورې د 500 کیلو ولټه مزي د لیک عملي چارې پیل شوې. او د اتیکا مؤسسه د نوي هوایي پلونو د ډیزاین په برخه کې له کابل ښاروالۍ سره مرسته کوي. وسم بشپړ خبرونه. ازبکستاني سوداګر په هیواد کې پانګونې ته چمتووالی ښودلی دی. د ازبکستاني یو شمېر سوداګرو د بلخ له والي محمد یوسف وفا سره د کتنې پر مهال په هیواد کې په بیلابیلو برخو کې پانګونې ته چمتووالی ښودلی دی. په دې کتنه کې د ازبکستان د سرخان دریا ولایت د سوداګرو په استازیتوب د نادر رستم اسلامي امارات له لوري د سوداګرو ستونزو د حل او د هغې ته د اسانتیاو برابرولو له امله مننه وکړه او ویل د سرخان دریا سوداګر غواړي بلخ کې د شیدو تولید، د بوټو د تولید، د ساختماني موادو، د کالیو او د سکرو ډبرو څخه د برق تولید کارخونې جوړې کړي. په همدې حال کې د بلخ والي محمد یوسف وفا د ازبکستان له دغه سوداګرو څخه مننه وکړه چې دواړو لوریو سوداګرو د هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره پوره هڅې کړي ځکه اوس مهال په افغانستان کې پانګونې هر ډول شرایط برابر دي. نوموړي زیاته کړه چې اسلامي امارات د سوداګرو ستونزو حل ته چمتو دی. له پلخمري څخه تر ارغندې پورې د 500 کیلو ولټه مزي لیږد عملي چارې پیل شوې. د اوبو انرژي وزارت د پلخمري له خواجه علوان دښتې څخه د کابل تر ارغندې پورې د 500 کیلو ولټ مزي د لیږد عملي چارو د پیل خبر ورکړی دی. یاد وزارت پرون په اختر اژانس ته د یوې خبرپاڼې په استولو سره ویلي چې د پلخمري له خواجه علوان دښتې څخه د کابل تر ارغندې پورې د 500 کیلو ولټ مزي د لیږد عملي چارې د اوبو او انرژي وزارت تر مدیریت لاندې د یوه خصوصي شرکت پانګونې سره پیل شوي. ویل شوي د دې پروژې په پلي کېدو سره تر 1000 میگا واټه زیاته برېښنا له ترکمنستان څخه افغانستان ته لیږدول کیږي چې د کابل او 12 ګاونډي ولایتونو د برېښنا ستونزې د هوارېدو ترڅنګ سلګونو کسان د کار زمینه هم پکې برابر شوې ده. او د اتیکا مؤسسه د نوي هوایي پلونو د ډیزاین په برخه کې له کابل ښاروالۍ سره مرسته کوي. کابل ښاروال مولوي عبدالرشید د ترکیې اتیکا مؤسسې له رئیس فاضل اکن اردوغان سره په کتنه کې د ښار اوسني وضعیت د لا ښه والي او پراختیایي پلانونو د پلي کېدو په اړه خبرې وکړې. د کابل ښاروالۍ د معلوماتو له مخې په دې کتنه کې کابل ښاروال ویلي چې افغانستان او ترکیې ښارونو ترمنځ د دوستي اړیکې او په علمي او فني برخو کې د تجربو شریکول په دوه اړخیزو توګه ترسره شي. د ترکیې اتیکا مؤسسې رئیس هم د افغانستان او ترکیې اوږدې دوستۍ په اړه خبرې کړي او ژمنه یې کړې چې د کارکوونکو ظرفیت لوړولو، د نوي هوایي پلونو د ډیزاین او د ښاري اسانتیاو برابرولو په برخه کې به له کابل ښاروالۍ سره مرسته وکړي. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شي مطالب هم د مرول تر بلې خبري غړي لوی عمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.